بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د امر بالمعروف نهی عن المنکر او شکایتونو اوریدلو وزارت ورځنی لاندې او مهم خبرونه. د امر بالمعروف نهی عن المنکر او شکایتونو اوریدلو وزارت مرستیال شیخ الحدیث مولوی محمد فقیر محمدی ورسره مل پلاوی لغمان ولایت د سفر پر مهال د یاد ولایت مقام غونډو تالار کې د ولایت لوالي ټولو اداري رئیسانو امیرونو او محتسبینو سره ناسته وکړه. د ناستې ګډونوالو ته شیخ محمد فقیر محمدی د امیر المؤمنین حفظه الله فرمانونو پر عملي کېدو باندې د ټینګار کولو ترڅنګ مسؤلینو ته په خطاب کې وویل د اسلامي نظام د پایښت لپاره خپلې دروازې د ولسونو پر مخ خلاصې وساتئ، د ولس ستونزې واورئ او د حل په موخه رسیدنه ورته وکړئ. د پلازمینې کابل ښاري ریاست محتسبینو له ځینو تصویري او غږیزو رسنیو څخه لیدنه وکړه. په دې لیدنه کې د کابل ښاري ریاست د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونو اوریدلو ریاست محتسبینو د رسنیو مسؤلینو ته په خبرو کې وویل په ټولنه کې د عامه ذهنیت جوړولو او خلکو ته د اسلامي احکامو د رسولو دروند مسؤلیت د رسنیو پر اوږو دی. ځکه رسنۍ په ټولنه کې د محراب او منبر حیثیت لري، نو پر تاسې لازمه ده چې ټولنې تر خلکو هغه څه ورسوئ کوم چې د اسلام او اسلامي نظام اساسي غوښتنې وي. د میدان وردګ ولایت د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونو اوریدلو ریاست د شکایتونو اوریدلو امیر مولوی ذبیح الله منصور او د محتسبینو امیر مولوی عبدالرحمن رحمانی ورسره مل پلاوی د وزارت د هدایاتو پر اساس د اقتصاد، احصایې، د قانون او معادن او مخابراتو او ټکنالوژي ریاستونو څخه د وزارت له لوري د شوو سپارښتنو د څار په موخه لیدنه وکړه. د ارزګان ولایت د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونو اوریدلو ریاست محتسبینو په دې ولایت کې د ملي رادیو له مسؤلینو او کارمندانو سره اصلاحي ناسته ترسره کړه. محتسبینو په دې اصلاحي ناسته کې چې موخه یې په یاد ولایت کې د رسنیو پر کارمندانو د امر بالمعروف وزارت له لوري د منکراتو د مخنیوي په موخه شوې سپارښتنې پلي کول وویل د عامه ذهنیت جوړول او خلکو ته د اسلامي احکامو د ورسولو تر ټولو لوی مسؤلیت د رسنیو پر اوږو دی او زیاته یې کړه رسنۍ باید خپلې ټولې کړنې له شرعي امورو سره سمې ترسره کړي. د پنجشیر ولایت د امر بالمعروف محتسبینو د خپل ورځنیو کړنو په جریان کې د ځینو روغتونونو له مسؤلینو سره په بیلابیلو اصلاحي ناستو کې د دعوت پر مهال هغوی ته په سپارښتنو کې وویل چې کارمندان د سیرت او سورت نبوي ارشاداتو سره سم جوړ کړي او خپل منځونه په جماعت سره ادا کړي. بلخوا د لوګر ولایت د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونو اوریدلو ریاست محتسبینو د خپل ورځنیو کړنو په جریان کې د مرکز په ګډون په ټولو ولسوالیو کې د ځوان نسل د فکري روزنې او عامه ذهنیت جوړونې په موخه د علما او قومي مخورو سره ناستې ترسره کړي. وار د شمله وروشو شار د شمله ورو دی نه پکې ځایږي نور کار د شمله ورو دی سوځي غمازان پرې ټول سوځي عارفان پرې ټول لر او بر طالب څار د شمله ورو دی.